الله صالح مخکې له دې چې جمهوریت او دیموکراسي علمبرداران صلیبیان افغانستان ته راځي، شکېدلې جراب او شکېدلې څپلۍ پیوندي واسکټې په ځان، نن همدغه د جمهوریت چغې وهونکی چغې وهي چې جمهوریت خو ته له مځکې نه اسمان ته جګ کړلې. جمهوریت خو امرالله صالح له هغه د سګرټو له غلا او د نسوارو له غلا نه راوګرځوه. مخکې له دې چې افغانستان ته سیکولران او جمهوري خواخان راځي، امرالله صالح به د مجاهدینو جیبونه وهل. د یو مجاهد سیګرټ لیټر پټ کا، ګوګړو قطای پټ کا، سوځېدلې سیګرټ راټول کا، نسوارې پټ کا. دغه د کارو نن د جمهوریت له برکته ته به جمهوریت ته چغې وې، ته به جمهوریت ته لابي کوې چې ته له نس نه آست کړلې. د تا هغه شکېدلي جراب نن د انټن کانټینټل کې په ودونو باندې بدل شو. ټول کابل د بلاک وچ سر دی لکه د ملخ نیولی، تم لومړی مرستیال شوې. دا که جمهوریت نه وای ته به په زندان کې وې، دا که دیموکراسي نه وای ته به په کرغیړن زندان کې د تورو تمبو شاته پروت یې، ځکه ته خاین یې، ته د فرانسویانو جاسوس یې. ستا په شمول مسعود او دغه ټول لنډغر د فرانسویانو د امریکانو جاسوسي کوله. ته وې چې اشغالګر د افغانستان ته راوستل. جمهوریت ما نه کور اخیستی، جمهوریت ما نه بچی اخیستی، جمهوریت زما په واده بمبار کړی، جمهوریت زما مدرسې په وینو لړلې دي، جمهوریت زما منبر په وینو سور کړی، جمهوریت زما عالم د زندان د تورو تمبو شاته اچولی. دا جمهوریت چې زرګونو علماو ته زولنې پرېوتلې او زندان ته لاړل. دا جمهوریت چې ته امریکایي اشغالګرو ته جاسوسي کوله، په هلمند، قندار، خوست، نیمروز او زابل کې د ودونه بمبارول. دا جمهوریت د CIA او د بلیک واټر جاسوسه چې نن په درواغو باندې لګیا د امریکا د جاسوسۍ په خاطر خپل هیوادوال په باندې وژنې. دا جمهوریت چې زمون قرآنونه په ډزو باندې وویشتل شول. دا جمهوریت چې قرآن کریم په تشنابونو کې دغه صلیبیانو د لاسه ولوېدل. دا جمهوریت چې کلمه په سپي باندې ولیکل شوله. دا جمهوریت چې د دې نظام عسکر اشغالګر په څاپېړو باندې وي، هغه ورته وایي لاس مه اچوه. دا جمهوریت چې د شي محل خاص په باندې دوه ځایه که دوستم په باندې جنسي تیری وکړه. دا جمهوریت چې د دفاع وزیر او تباوت له ملالۍ شینوارې سره رسنیز شولې. دا جمهوریت چې له ارګ نه مو فاحشه خانه رولامنډۍ جوړه کړې. دا جمهوریت چې ستاره افغان کې د افغان پیغلو نه ټیکري لرې کړل. دا جمهوریت چې د دې وطن پتمنې لورګانې مو په سټیجونو باندې وګډولې. دا جمهوریت چې باګرام ته مو د افغانستان پتمنې خویندې د جنسي تیري دپاره ویوړل. د کوم جمهوریت خبرې تاسو کوئ؟ تظاهرات جمهوریت. زه نن له ثبوت سره تاسو ته خبرې کوم. زه لکه صالح غوندې نه یم، د CIA او د بلیک واټر جاسوس غوندې چې وایي 2 کسه طالبان راغلي په سمت شمال کې د ورځې 40 چرګانې خوړل. دا به طالبان نه وو، 40 چرګان 2 طالبانو خوړه. راسه که تودېږې فارم ته تله. هغه زنانه، هغه تورسرې چې د جمهوریت د دفاع په خاطر تاسو راوستي وو، نه مو د غرمې ډوډۍ ورکړې، نه مو ورسره کړې ژمنه او وعده مو چې ورسره کړې وه چې پیسې به درکوو. تش لاس وږې خېټه مو کور ته ولېږه. د جمهوریت بنیاد او تهداب دروغ دي. د سیکولر بچیانو دا ملت تاسو نور نشئ غلطولی. دلته مونږ رسنیو ته لاسرسی لرو، هره دسیسه به مو افشا کوو، په دا خوله به مو بیرته درمنډو. دفاع از جمهوریت. راشه ترکیې کې غونډه کوم، راشه پلانکیجي کې هم، راشه چې دوی د ترکیې د غونډې دپاره ته غلام مزدور خپل حیثیت وپېژنه. ته د اشغالګرو زېږنده، ته د B-52 په وزرو افغانستان ته راغلی. ته څنګه دلته طرحې وړاندې کوې؟ د تا طرحه مني څوک؟ ته یو غلام او مزدور یې. تا نن بیا دا خبره وکړله چې 5,500 زندانی را که از زندان رها کردیم، غلطی کلان کردیم. این در بس تو نبود، آزاد شدن زندانی ها در اختیار تو نبود. یگانه زندانی که در خانه خود نگه داشته بودی، امریکای او را از پیشت رها کرد. 5,500 زندانی در اختیار شما، در اختیار اداره کابل
در اختیار مزدوران و نوکران سیایی و بلیکواتر نبود. این معامله با اشغالگرا با بادارای شما شده بود و 7000 زندانی که الان در زندان هستند وام رها خواهد شد و شما سرخم خواهد کردین و او را زندان شما نگهبانای زندانی هستین، دیگه اختیار را ندارین. شما به خاطر به زندان ها مقرر شدین که به زندان ها نان بتین، آب بتین و حفاظت آنها را کنین، دیگه اختیار و صلاحیت را ندارین. اشتباهی که تو یاد میکنی 5,500 زندانی را از زندان رها کردیم. ای در یا صلاحیت تو بسیار بالا بود. تو خو نمیخواستی، تو خو هر وقت مزاحم میشدی که زندانی را چه تو اعلا کردی. اگر دل تو بخواه نخواه ارگ در اختیار طالب قرار میگیره. اگر تو میخوای نمیخوای با زندان رایی میشوی. اگر تو میخوای نمیخوای باز اونمو دزدی و سیگرتای سوختگی را خواد کشی. چون طالبا که میایه همراه یک قانون میایه، قانون بالای همگی تطبیق میشوه و کار به اهل کار سپرده میشوه. تو غیر از کراچوانی و از دزدی دیگه چی را یاد داری؟ جمهوریتی که با 220 رای تو را معاون اول ساخت، اینمی جمهوریتی که آقای شرنگارا با 1300 رای رئیس جمهور ساخت. شما رای از کجا کردن؟ و رای پلید، رای جمهوریت، علنی انتخابات بسیار ایمرجنسی. گپای را بزنن که لیاقت و اختیارش داشته باشی. آقای جاسوس CIA و بلیکواتر صالح این ملت شما را شناخته. ما میفهمیم که امروز در جلسه که تو خطاب به مردم کردی همش به زور پیسه آورده بودی. ما میفهمیم که شما از دین بسیار دور شده بودین. اما لندغر تو یک بسم الله و اعوذ بالله را یاد نداره. تو خود از جمهوریت دفاع میکنی، تو خود به جمهوریت قربانی میتی. جمهوریتی که با میلیاردها دلار دزدی کردی، جمهوریتی که با 200 رای در ارگ آمدی، جمهوریتی که علیپور مردم میکشه تو در اقدام به خلافش کردن نمیتونی. جمهوریت بچه دیوانه جاسوس بلیکواتر و CIA چقدر که دانت سونم رقم گپ بزن، چقدر که مغزت سوخ گپ بزن، چقدر که اختیار داری و گپ بزن. 5,500 زندانی را تو رها نکردی. ای از صلاحیت تو به مراتب بالاتر است. کاری تو کار یک جاسوس است که با امریکایا و با اشغالگرا و با صلیبا کوردینات بتی که فلانا جای طالب از بمبار کو، فلانا جای طالب از بمبار کو. دیگه اختیار و صلاحیتی تو نداری. چطور تو با 5 سال نماینده مردم تعیین شده انتخابات کردی، 5 سال تو انتخابات ایمرجنسی را میخوای و خود میگه من کاندیدام نمیشم؟ اختیار و صلاحیتش نداری. خلیلزاد گوشتوی داده تا با جو بایدن امیدایی که داشتی هم با ابلاهو شد. این خاک افغان هاست. این خاک مردمی است که امریکا را با زانو کشیدن. این خاک از این خاک رهبری و دعوه کسی کنن، گپهای را کسی بزنن که امپراتوری امریکا را نسکور ساختن، سرنگون ساختن. شما جاسوسا صلاحیت و گپایتان بسیار از صلاحیتتان بالا هستند. با دیگر سخنان را نزنی که باز مغز ما برای چی شود. جاسوس، فیلتر دزد و نسوار دزد. کلی تسایی که کلی مشواره. چی شد؟ ریشت چی شد؟ ریشت هم جمهوریت خورد، بروتت هم خورد، مویایت هم خورد. دیوانه دزد. من خبر ندارم که از مردم سمت شمال در وقت جهاد نسوار و سیگرت لیتر و قوطی گوگردش دزدی میکردی. بچه دزد. چی فکر کردی؟ هم امنیت کابل که گفته بودی، هم جلسات 6 بجایی چطور شد؟ سر باسکل میگشتی بچه دروغگوی لندغر. گپی را میزنی در پشت منبر ستا شوی، در پشت میکروفون یک درزایت میکنی. تو بچه نرستی از میارک بیرون بره. تو بچه نرستی در 1 موتر، در 2 موتر، در 50 موتر یک جای سفر کو که رودایت مردم میکشه. یعنی از کدام جمهوریت گپ میزنی؟ جمهوریت در وقت سخن میزنی که دروازه های هر گپ طالبا بر تق تق میکنه.
تو از جمهوریت سخن میزنی که از دفاع وزارتت که از برآمدن میتونه، از جمهوریت سخن میزنی که روزانه با صدها عسکرت کشته میشه. چی جمهوریت؟ لایو خبرونه د سره شیر کړئ. د لیوني بچیان راجیکسي جمهوریت او ما طالب تا نه ده خوشې کړی، طالب په وچ زور در نه خوشې سو. دا د امریکانو سره شوی توافق په اساس باندې خوشې سو چې خوشې کړی نه وای. تا به لیدلی چې په دې بیسونو کې د تا د بادارانو کلمې در ویستلې که یا راسي بهار یو راجیکسي د میکرافون شاته ودرېږي ولکه به د خیرې لارګ نه د باندې وتلی نه سي، د یارګ دروازې د طالبان درته ټقوي. څه کوې کاکال ویده لیونی د دفاع وزارت تر مخې د طالب لانچر سره ولاړ ده. ته راجګېږې د جمهوریت خبرې کوې. شکردره او ګلدره او باغ بالا او پل محمود خان کې د جمعې مونږ نسې کولی په عیدګاه جومات کې همدغه جمهوریت. ته راوځه له هر کس دا جمهوریت د خلک داسې په منځ درش کوي که نه بلا دې په دا وچ سر سه لکه ملا خوندې. مونږ هغه یو وچ سر یې زړه ته پکې بل راغللې. خبرو ته دې بیا وګوره اسمان په غولقې باندې ولې. خپلې خولې په اندازه خبرې کوه. طالب زندانیان تا نه دي خوشې کړي، دا نور هم مونږ خوشې کوو، په زور یې خوشې کوو. همدغه زندانونو کې به ته پروت یې. څه فکر دې کړی؟ موقع نه استفاده مه کوه. اول تاریخ ده 19 ورځې او 3 ګنټې د امریکا سره د تړون د پای شوبیو ته پاتې دي. بیا به پس لاغه مونږ تاسو سره ګورو. 19 ورځې او 3 نیمې ګنټې د امریکا سره د تړون د ماتې ته په اخري شیبې دي. څه فکر هم کړی ده؟ لیوان غر تار یو چې راسي بس ولې راسه باید به سره معلومه کړو. دغه باداران دې لاړ شي او که لاړ نه شي مونږ به د تا طبیعت در برابر کړو. هلته د سولې خبرې، هلته مذاکرات، هلته په ترکیه کې غونډه، هلته دی وایي چې 15,000 طالبان اشتباه وو. ولې دا څه د تا د پلار په صلاحیت کې وو؟ خو دا اوس امریکا نه غواړي ځان سره د بیا یې په باګرام کې د خطا کوي یا د یو عسکر په صفت د مخکې کوي. وایي مینونه پاکه څه به وکړي؟ خو دغه مرستیالي دغه وزارتونه د هر څه امریکانو درکړي دي. که لږ طالبانو تنازل کړی وای تاسو به په ارګ کې ناست وئ. نه، 20 کاله چې تاسو د دې دیموکراسۍ او د دې جمهوریت مزې واخیستلې، دا د طالب غیرت او د طالب همت او طالب ته دعا کوه چې امریکا ته تنازل ونه کړ. کنې لږ تنازل باندې به ته په پنجشیر کې بیا نه وې پاتې. دا خو د طالب غیرت او همت و چې د امریکانو په وړاندې ودرېد او هېڅ تنازل یې ونه کړ. ته د هر چښتان چې تر لومړۍ مرستیالۍ پورې لاړې په جاسوسۍ باندې، په مزدورۍ باندې. لا تر اوسه پورې مو تورې نه دي ایښي، لا مو توپک نه دي ایښي، لا مو زغرې نه دي ایښي. همداسې برچپک درته ولاړ د امر قمندې ته انتظار دی د موږ غازیان. قسم په خدای چې کلمې دې د په ونو کې راځوړندې کړي. څه فکر دې کړی؟ جعلي چاودنې ځان پسې کې طالبان و ولاس طالب چاپ چاودنو کې که بیخي باچي او ته یو هغه حلیم انتحاري هر وخت چې ویني چاودنه یې دی پکې باچي. دا څنګه چاودنه ده؟ ته راسې زه یوه بوشکه درته کېدم ته بیا باچ سه. د ځان د شهرت دپاره ځان پسې چاودنې وکئ. چاودنې طالب چې په چا پسې چاودنه کوي منې که بیا سونټی بونټی به هلته پروت دی. مونږ غاړو نه کړو دوی عزتي بیخي وروره ځانونه لیوني کی. طالب زندانیای طالبان رها کرده موضوع طالب تا بچه دیوانایی کاری تو خو نیست. طالب زندانی را رها میکنی، تو خود طالبا را اعدام هم میکنی. تو اعدام کو پدر تو اعدام والا بنام قاضی پنوم قاضی والا که ژوندی رانه پاتې سي. ته نرسه ته چاته څه وایې؟ باګرام ته نه خدای دې چې ګوانتانامو ته یې بوځي. دا د شبې ژمنې مطابق به ټول اسیران راخوڅې کېږي که نه موږ له امریکانو سره جهاد کوو. نه کړو ورباندې ختم. 19 ورځې او 3 ساعته او 4-5 دقیقې د امریکا سره د تړون ماتې ته پاتې. مړه دې شو. واټ محترم قاری صاحب سید خوستی لایق خپرونې ته راشئ. لینک مو درته لېږلی یم. عجیبه ته به وایې چې بیخي ده مونږ وروره ګله دوی نه ډارېږو. داسې خوسې ده. هر جاسوس، هر مردارخور، هر رزیل به راجګېږي طالب مې خوسې که
بیا دا منافقت او دروغ ته وای ولسی وای ما نه کړم ولسی جرګه اعلان کړ او خبيثه ولسی جرګي دا جرګه د چراغوخته و دا د هغه وخت راوخته چې 300 زندانیان پاتې وو او تا مزاحمت کو چې دوی بهرنیان وژلې دي مونږ څړانده و کانه نه یو دنیا مرسنه کې د خبرې د ټولو پراته دي 300 زندانیان پاتې وو چې مونږ درته بیا اعلان وکړ ک جرګې راغواړي ک هر څه راغواړي دا به خوشي کوي چې خوشي نه کې نه پرېږدو نو بیا د جرګې مې زاد امر خځه کړ نو تا خو 15000 خوشي کړیو 15200 هغه د چانه مشوره کړو خو مونږ پیګو چې الته مولای در پسې و جړل دینه چغه دینه واله امریکانو ته د سلګي ونه واله د خلکو په مخ کې مارمی ایسای د سینما ایسای رنگ او رقص لارګ راوزه چې ته د غازیانو څپېړې په دې خوله خوله وخوره کنره مور راوړې د دې افغانستان بچای ځان بوله یو میاش پاس به موږ تاسو سره خبرې کوو بیا تراسه د په دې جلسو کې وغږیږي د خلکو لزړه درته وینې ساتي قسم په خدای ک افغانان معمولی موقم د تاسو په وژلو باندې لاله سوار کې معمولی موقع کدي چپلا کې گزاري کدي خوشایي کدي صوباړي افغانانو مزړونه خړین کړي دي افغانانو بچي وژلې دي امریکایانو صلیبیانو ته مجاسوسي کړې ده ته کوم امتیاز او کوم لیاقت لري چې ته امریکانو د نومړي مرستياله د تا دنده جاسوسي و دنده د جاسوسي و خلکو ته د کرزي هغه خبرې مونږه په یاد دي چې ویل دي د ودونو د بمبار کوردینات ورکړي به کرزي مخه ونیول او بل اخره له داندې لکه سپای غونډې وشړلې اوس خو بیا عقلان سره پارک جوړ تا هغه ته غرته ولا هغه به تاته وي نور خو ټول له لاس ورکړه ټول هغه سیاسون چې تاسو سره ولاړو د تاسو د پاره کمپاین کوه اشرف غنی د افغانستان د پاره رحمت بلله مفکر باله نن هماغه ټول خلی ور پر سره خلاص کړي چې دا خائن ده دا لیوانای ده دا د پروستات لټکشي کړي ده او ته ترغه به تر د سی ای جاسوسه ژورنالیستان تا وجل سیاسون تا وجل ډاکټران تا وجل لګیا خلک واجنه خلک خواخه نه خوري لګ انسانيت زکه لکسړی توپ زکه خ په ټیټه کونه باندې اسلامي امارت ومنه په زور در باندې منی ځکه نور هیڅ نه و زبدا پیشنهاد ورته وکم د تشنابونو یا د شاروالۍ او کارکونکو به دی وټاکو نه به دی واجنو ژمنم در سره ده په وژلو نه کیږي او کته د غسل لیونتوب کې چې دوه طالبانو څلويخ چرګانو خوړه نو یا خو ته خار یا دغه ناس درته خلکو دا خره دي چې په بوټو په چپلې په دې خلو نه وسته چې دوه کس شل چرګان څنګه خوري دا سور حقیقت ده وروره ګپ نه ده سور حقیقت ده چې دا وایي چې طالبانو څلويخ چرګان خوړه توبه لار ته ورکه ده ولا د طالبان که خو چې اروپا ته به د پودرو هغه راسي سیلابونه راسي بس پودر او سیر او پودر وبدي دا طالبان خو کته د اروپا میاتم درته نیس د امریکا خو اسم نه دی واشنگټن د ساتلو د پاره خاصم قرباني ورکړي عسكر دی ورور دل توازن بوجي هر چرته پراته په خپلو ګلټیرانو باندې لګراهم کوي خدای په طالبان مدسه سالاته ک طالبان هم بس کار ورته ویل د نه پیغام څه چل دی ورځ 50 سل 200 وزن اندازه په کارم ده هغه څوک چې دا غیرت او وجدان نه لري د امریکانو سره په څنګ کې دریږي هغه ته د ژوند کولو حق مور کوي سباله بل خاين سره دریږي خپل د هیواد په خلاف باندې جاسوسي کوي دا خلک باید توجل شي دا دومره ضمیر نه لري روزانه ورته چیغوز د امریکانو مزدوري مکو دی هغه نوکری مکو دی هغه تر څنګ مدرېګه چاته وای عقل لري منطق لري د 2000 د لازر افغانۍ د پاره توجل کیږي پارک ول سره رقم غوخ خړل کیږي تا ته د سپیو د خره غوخه درکې پارک کې وروره کنریو بودنی خړل کیږي و شرمېګه لعنت دی په دغه جمهوریت څخه چې تل د غارګ نه بیا هم ساتنه کې پودری توپک د پوګه چولای راسله ټوپک ول رینجر سره ده کنور نه روش خو در باندې او راس خړلې خده سي زبردسته پیکا کچالان بم درته پکې اچو
خو د خېټې مزدوران یاستئ، د خېټې دپاره د دیموکراسۍ او د جمهوریت او د 11 رقمه غوښو له فحشا نه دفاع کوئ. که ته د ارګ تر څنګ ونه درېږې، ته سپږان مردارخور د ټوپک په غاړه کې وانه چې دغه ارګ څوک ساتي؟ که ته دغه د CIA او د بلیک واټر د جاسوس په کاروانو سره روان نه سې، کښېنه ځکه تر څو پورې ته وژل کېږې، کونډې نه د جنسي تقاضا هم بیا کېږي. خوراک دې د خره غوښه، سنګار نیسي اوبه هم نه در رسېږي. دا ژوند ده چې تاسو یې کوئ. حارث صاحب راغلی.